د نن ورځې لنډ او تازه خبرونه. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو وروسته له هغې ځان په خپل کور کې قرنطین کړ چې میرمن کې ریزش ته ورته ناروغۍ علایم معلوم شول. د کاناډا د صدر اعظم دفتر ویلي صوفي ترودو چې تازه له برطانیې نه کاناډا ته ستون شوی له ریزش وروسته تبه هم لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له ډاکټر عبدالله سره کتلي او هیواد کې د روانو ستونزو د حل په هکله خبرې کړې دي. د کورونا د خپرېدو له ویرې پنجاب کې بیړنی روغتیايي حالت اعلان شوی او بلوچستان کې هم د مارچ تر 11 ښوونځي تړل شوي دي. د ایران مذهبي مشر وایي ممکن په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدل بیولوژیکي حمله وي. آیت الله علي خامنه‌ای د دې وایرس د مخنیوي لپاره د جدي تدابیر او له هغه سره د مقابلې لپاره د یو روغتیايي مرکز د جوړېدو سپارښتنه کړې ده. خو نوموړي دا نه ده په ډاګه کړې چې د بیولوژیکي حملې د احتمال لپاره څه ډول شواهد په لاس کې لري او د هغه د تایید احتمال څومره دی. نوموړی وایي د یو ځانګړي روغتیايي مرکز جوړېدو کولی شي چې د دې بیولوژیکي حملې مخه ونیولی شي. د معلوماتو له مخې دا مهال په ایران کې د کورونا وایرس له امله 429 کسان مړه شوي دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیر ماښام د افغانستان لپاره د ملګرو له ځانګړو استازو د تادمیچي یا ماموتي سره وکتل. په دې کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسې او د افغان ځواکونو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه خبرې شوې دي. د ملي امنیت سلاکار ویلي افغان ځواکونو اوس هم په دفاعي حالت کې دي خو که چیرې طالبان تاوتریخوالی کم نه کړي افغان ځواکونه اړ کېږي چې دفاعي حالت یرغلیز حالت ته بدل کړي. دا زموږ لنډ او تازه خبرونه. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.